نو یو ظالم او جابر تیر شوی دی د هغه نوم دی حجاج ابن یوسف. د کتابونو کې را دي حجاج ابن یوسف ډېر ظالم تیر شوی دی. څه ښه کارونه یې بعضې کړي دي. هغه ښه کار یې دا کړی دی چې قرآن حکیم باندې دا زور او زیر دا پیښونه پینو، ځکه چې دا تلرم کې نو دا علما یې تلاوت کولی شي، عرب یې تلاوت کولی شي. لکه مثال به درکم، د پښتو دی کتاب ته وګوره یا د اردو دی کتاب ته وګوره، نو په هغې باندې څه زور زیر خو نه کړی. اخبار کې د اردو لیکلی شوې ده، زور زیر پې نشته او موته پې پیږو. یا د پښتو یو خط لیکلی شوی دی، زور زیر او غوړندې پې نشته او زه ته په هغې باندې پوهېږو. نو دغه رنګې عرب هم دا زور زیر چې ته لرې کې هغوی به د قرآن حکیم تلاوت بیا کوو، خو لیکن دا ده چې عجمو ته ګرانه وه، چې کوم عرب نه هغوی ته ګرانه وه. نو حجاج ابن یوسف علماو ته حکم وکړو، نو د هغه په حکم باندې علماو هغه زور زیر او پیښ دا په قرآن حکیم باندې وکړ. په طایب کې کم ګورنر و، نو هغې ګورنر ته څه وایي؟ وایي یاره ته عبدالملک ابن مروان ته لږ ما نږدې که او هغه سره معامله وکړه او زما سپارش ورته وکړه چې دا سړی د زمري نه هم زیات تکړه دی، د زمري نه هم زیات زړور دی، دې ځان ته نږدې که دی به درله ډېر کارونه وکړي. او واقعي د حجاج ابن یوسف هم دقه شان دی، د سکول استاد خو ظالمو کتابونه لیکي. وایي چې کله د حجاج ابن یوسف پیدا شو نو د مور سینې نه اغېسته، پی نسکل خوراک یې نه کوه، مور یې پریشان او چې دا ماشوم مې خوراک نه کوي دا به کېږي څه. نو ابلیس وله د یو حکیم په شکل کې راغی، حکیم په شکل کې ولا یو انسان په شکل راغی، ورته یوې توره چیلۍ بالا لکې او د هغې په دې وینو کې د خپل بچی لت پت که او داسې لږ وله خوله کې هم ور واړوه، د هغې نه پس به دې خوراک شروع کړي. مور یې چیلۍ لاله کړه، هغه وینو کې دې لت پت که او وینه یې وله خولې کې ور واچوله، بس د هغې نه پس خو پی شروع کړل، خو د اول وخت نه پې وینې ولګېدې. وی بیا چې ډوډۍ خورم نو ماله هله ډوډۍ خوراک راکې چې یو مې وجلې نه، ای سړی مې نه وجلې که نه، نو ډوډۍ خوراک ماله خوند نه راکوي او ماله مزه نه راکوي. د هغې طایب د ګورنر په ذریعه باندې عبدالملک ابن مروان لی راوست حجاج ابن یوسف چې دا ډېر زیات تکړه دی او زړور دی او ده ورته د زمري نه هم تکړه یم، ما ځان ته نږدې که. هغه ورته وی یاره بعضې علاقې دي د اردو نه یو 4 علاقې ورته یادې کړې، دا مصر وی دا زما د لاس نه تلي دي، که دا راله قبضه کولی شي ته بېغمه شه خو ته ماله عهده راکړه. هغه ولې ګورنري ورکړه، هغه 4 علاقې قبضه کړې واپس یې راونیو. دومره ظالم تیر شوی دی، دومره ظالم. صحابه کرام یې وجلي دي، نو دومره مړي کړي دي، دومره چې 1,20,000 کسان دی بغیر د جنگ نه اسې بې څه وجلي دي. هغه جنګونو کې خو لا پرېږده مرقات لیکلی دي، مشکات کې هم کې شته. 1,20,000 کسان د نر بچي بغیر د جنګونو نه وجلي دي، نور خو لا پرېږده. یو ځل په جومات کې ناستو خلکو ته یې څه خبرې کولې، په دې کې د شیطانت د وجې نه چا قطقاڼې داسې شغال که او حجاج ابن یوسف پې په دې پوزه باندې ولګېد. هلکه وایي کاڼې چا شغال کړی دی؟ چا د یرې غږ نه کو، وایي ور بند کې، ور یې بند که چې په جومات کې څومره و د ټولو نه سرونه ووال. دومره ظالم تیر شوی دی. یو سړی په جومات کې ودو راغی، د هغه د سینې د پاسه کېناست، هغه یې لاله و. هغه ورته یې ظالمه د خدای په کور کې مې لالی، ګناه مې څه کړې ده؟ په ورځ د قیامت به الله له څه جواب ورکوې؟ وایي زه به الله ته یم چې الله ستا په کور کې ودو ځکه مې لال کړی دی. په وړه وړه خبره باندې سړی وجلی دی. او وی به دوکان به د شپې هم څوک نه بندوي، که کم سړی دکان بند که که نه نو ودنه مې پرېږدم به نه د شپې به هم دکان کولاوي. او وی چې په لاره باندې یو شی د چا نه پرېوت هغه سړی به یې رالي او که د هغه نه ماسیوا بل چا راواغېشته سر به ترې پرې کوم، بغیر مرګ نه پرېږدم. یو ځلې یو ځای کې د ریخمو کپړه وغورځوله او خپل کسان یې ورته ودرول په سپینه جامه کې چې تاسو خیال کوئ چې دې کپړې له به څوک ګوتې وړي، دا چا راواغېشته سر به ترې وام. 4-5 ورځې قیمتي کپړه په لاره کې پرته وه، مجال شته که چا وله ګوتې موړي. دونه دا خلک ډېر ظالم یارولې. صحابه کرام ظالم وجلی دي، بلا صحابه وجلی دي. حضرت اسماء رضی الله عنها دا د عایشې رضی الله عنها خور وه،
او لس کال د عائشې رضی الله عنها نه مشره تیره شوې ده د دې بچی دی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دغه د مکې مکرمې د علاقې او د هغه سره په لاس کې نو دې حجاج ته د مدینې منورې او د دغه علاقې ګورني ورته ملو شوه نو بیت الله باندې حمله وکړه نو عبدالله ابن زبیر بیت الله خو بار بار جوړ شوی دی نو هغه هم جوړ کړی نو د هغه د لاس هغه بیت الله دې ظالم شهید کړ او هغه پانسی که په یو اونه کې یې ویزان که دومره د چا مجال نو چې هغه د اونې نه راغشتې وي د اونې نه یې رالر کړی وي نو د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پې راپاسه تیر شو او هغه ته یې وی چې ته خو ما د دې ظالم د مقابلې نه منې کولې ما ته یې سم شه خو ته دې منې نه شوې